پخوا چې به د کوبو هندوانو ښځو خاوندان مړه شول نو د هغوی کونډې به هم د خاوند له مړي سره یو ځای ژوندۍ سوځول کېدلې. که څه هم اوس په هند کې دغه رسم غیر قانوني ګرځول شوی او ختم شوی دی، خو بیا هم کونډې ښځې بدمرغه ګڼل کیږي او اوس هم زیاتره په تهوارونو یا د خوشحالۍ په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه نه لري. البته د اتر پردیش ریاست په ورنداون ښار کې د هولی په مراسمو کې کونډې ښځې هم برخه اخیستلی شي. د هندوانو د مذهب او دودونو تر مخه کونډې ښځې به ټول عمر یوازې سپینې جامې یا کالي اچوي. مونږ هر کال د کونډو ترڅنګ د هولي تهوار لمانځلو لپاره دلته راسو. کونډې هر وخت سپینې جامې اچوي او ژوند یې هم بې رنګه وي، نو دلته هغې هم خوشحالۍ ولمانځي. په جامو یې د هولي بېلابېل رنګونه پورې شي او لږ تر لږه د څه وخت لپاره یې ژوند له رنګونو ډک شي. هولی چې د هندوانو سپرلي ته د هرکلي ویلو رسم دی او پکې دوی په یو بل رنګونه شیندي. په دې کې برخه اخیستونکې کونډې ډېرې خوشحاله دي. مونږ دلته د هولي مانځلو لپاره راغلي یو. په دې ښار کې د هولي مراسم ډېر خوندور وي ځکه چې په دې کې هر چاته د ګډون اجازه وي. دا ډېر لوی تهوار او خوشحالي ده. په هند کې د حکومت ترڅنګ په ټولنیزه کچه هم هڅې روانې دي چې کونډو ښځو سره په ټولنه کې امتیازي چلند ختم کړل شي او دوی ته هم د خوشحاله ژوند تیرولو موقع ورکړل شي. په دې موضوع په هندي رسنیو کې هم هلې ځلې زیاتې شوي دي.